سلامونه د سپوږمۍ راډیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د بغلان ولایتي مسؤلین وایي چې د پلخمري، مرکزي بغلان، ډنډیغوري او دوشي ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې د برېښنا د پراختیا او پیاوړتیا په برخه کې پراخ کارونه کړي دي. د یاد ولایت د برېښنا ریاست رئیس سردار ولی حمزه ویلي چې یوازې په روان کال کې 1000 کورنیو ته برېښنا رسولې او د بغلان په بېلابېلو ولسوالیو کې 24 ترانسفارمرونه نصب کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یاد ترانسفارمرونه د ښار او ولسوالیو په هغو سیمو کې چې پخوا برېښنا ته محدود لاسرسی درلود او یا یې برېښنا نه درلوده نصب سوي دي. د نوموړي په وینا په دې کار سره د برېښنا د ټیټ فشار او د شبکې د زړو لینونو ستونزې هم راکمې سوي دي. د خوست ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه د خوست کابل عمومي لارې اړوند له کباړ سرای څخه تر مټه چینې پورې د دویم لاین سړک چې څه باندې 1.9 کیلومتره اوږدوالی لري چارې د 29 میلیونو 532,481 افغانیو په لګښت پیل سوي او د 6 میاشتو په موده کې به پای ته ورسیږي. د خوست اوسیدونکي وایي د دغه سړک د خرابوالي له امله له ډیرو ستونزو سره مخ وه. دوی وایي خوښ دي چې د دغه سړک د جوړولو چارې پیل سي. 19 اروپایي هیوادونو او ناروې له اروپایي کمیسیون غوښتي چې هغه افغانان چې په ناقانونه توګه په اروپا کې میشتي یا په خپله خوښه او یا هم په زوره بیرته افغانستان ته واستول سي ان که د دې لپاره له افغان حکومت سره خبرې هم پکار وي. دوی وایي له 2021 کال وروسته د اسلامي امارت تر واکمنۍ له امله د بیرته ستنولو رسمي تړون نسته چې دې نه یوازې د هغو افغانانو شړل ناشوني کړي چې پر جرمونو محکوم سوي بلکې د اروپایي هیوادونو امنیت ته ګواښ او د پناه غوښتنې پر پالیسۍ یې د خلکو باور کمزوری کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر تګلارو د معترضو وګړو لخوا د امریکا په ټولو ایالتونو کې له 2500 زیات لاریونونه ترسره سوي. د دغو لاریونونو ګډونوالو د هغو کړنو پر ضد خپل غږ اوچت کړی چې پکې د ټرمپ سیاسي مخالفینو ته د جنایي دوسیو جوړول، د کډوالۍ په چارو کې پوځي سخت دریځي او ښارونو ته د ملي ګارډ ځواکونو استول شامل دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې یوازې د نیویارک په 5 سیمو کې له 100,000 زیاتو کسانو په لاریونونو کې برخه اخیستې وه. همدارنګه د باسټن، ډینور، شیکاګو او سیاټل ښارونو کې هم زرګونه کسان راټول سوي وه. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.